السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ساتم چې ټول به روغ جوړ یئ او د ژوند نه به خوندونه اخلئ. وختي د خپل کلي یو دوکان ته لاړم او هلته مې څه سودا کوله، نو په هغې کې مې دا څیز ولیدو. دا مې چې کله ولیدو نو د هغه نه مې تپوس وکړو چې دا څه شی دی. وي دا خو د ماشومانو خوراک دی، پکې څه میوه ده او دا ماشومان اخلي او خوري. نو دا مې بیا د هغه دوکان نه راواخیست او غوښتل مې چې یو ویډیو پرې ریکارډ کړمه او تاسو سره یې شیر کړمه. زموږ په معاشره کې چې دی ډېر زیات خلک سیګرټ څښي او زیات خلک داسې دی چې سیګرټ په خپلو ماشومانو باندې راغواړي. نو هغوی خو دا پیژني چې دا سیګرټ دی او لیدلی هم وي چې دا څښي خلک څنګه. دا څیز چې کله ماشومانان راخلي نو هغوی خو الریډي دا ویني چې دا سیګرټ دی، پیژني چې دا د سیګرټ شکل دی او دې کې پکې چې کومه میوه ده هغه به خوري. خو دا یاد وساتئ چې دغه ماشومانان که چېرته غټ شو نو دیو به بیا د سیګرټ استعمال کوي، ځکه د هغو په ذهن کې چې دا خبره کیني چې دا سیګرټ چې دا یو ښه څیز دی. اوس دا پکې کولاومه چې دې کې پکې څه شی دی، ما ته پته نشته چې څه شی وي، خو کولاومه. نو تاسو را سره وګورئ، دا روشن ټیپ یې تاو کړی دی او بر طرف ته تیم روشن ټیپ دی. اوس ګورو چې دا څه شی دی. په دې کې ګوره، په دې کې د خوراک دا څه دانې دي، دا دانې دي د خوراک. دا چې چا هم جوړ کړی دا مخامخ زموږ د قوم د بچو سره زیاتی دی. دا خو هغه قیصه ده، یو کزن مې راته دغه رالیږلی و، څه تصویران یې راته رالیږلي وو، نو په هغې کې لیکلي وو پخواني کتابونه و که نه، نو په هغې کې لیکلي وو چې جانه ټوپک او لکه مطلب بیا د هغې نه پس زما په خپل خیال سره په افغانستان کې جنګ شروع شوی و او د دې ځینې جهاد له خلق لیږل. خو بهرحال دغه خبرې نه چیړو، خو په هغه کتاب کې چې کوم پوره بحث یې کړی وي چې لکه مطلب ټینه ټوپک او بیا د ټوپک چې د یو جمله کې استعمال کړی چې زما مثال زما ماما سره ټوپک دی او هغه په ټوپک جهاد کوي، یا د تینه توره په توره خلق جهاد کوي، دال نه دښمن، داسې نور الفاظ ډېر زیات وو چې زما نه هیر هم دي. جیم نه جهاد رښتیا وی د ښار خلق جهاد لځي او زما ماما چې دی جهاد له به ځي. دغه څه قیصه پکې لیکل وه، نو دا هغه قیصه ده. نو بیا هغه جنګ چې کله وشو نو زمونږ خلقو له جهاد نوم ایښلی، وی دا جهاد دی، حالان کې هغه مکمل زمونږ تباهي وه. او دا قیصه چې ده دا ما ته پته هم نه وه، دا ما چې تاسو ته کومه وکړه چې په کتاب کې راته داسې لیکلي وو، دا راته بیا هغه ترور زوی وویل چې دا قیصه داسې روانه وه، د جهاد نه مخکې دا خبرې داسې وي، بعد کې بیا جهاد شو. نو دا هماغه قیصه ده چې اوس دا نقلي سیګرټ دی، سبا له به دا اصلي سیګرټ وي. صحیح ده. حکومت غټ خو دا میوه نه خورو که نه، کوم ماشومانان چې دی هغوی خوري، دا چې هغو راواخلي زه یم هغو به پکې دا سټایل هم کوي، صبر وکړه دا میوه ترې لرې کړم که نه، هغو به پکې داسې کار هم کوي سیګرټ څکم بیا به وایي، یا به بله سله به کوي، ځکه دې مخې له چې کوم لوک ورکړی دی که نه دا بیخي د هغه سیګرټ د ایرو د دې دی، لکه سیګرټ چې سړی ونه لګوي د هغې دی، وروستو له سینګ کوه دا سینګ کوه یې. نو برای مهرباني داسې قسمه څیزونه دوکانداران حضرات هم مه راوړئ. حکومت ته زما دا درخواست دی چې په دې څیز دې پابندي ولګوئ، او په دې نه یوازې چې هر قسمه څیز چې زموږ په معاشره کې نقصان خوروي، په هغه هر څیز دې پابندي ولګوئ. او زه چې کوم د فکرو والا دي هغو ته دا ریکویسټ کومه چې تاسو یو داسې څیزونه جوړ کړئ. اوس د دې سیګرټ په ځای که تاسو چېرته پنسل یا د بل څه شي داسې یوه نقشه ورکړې وی نو څومره به ښکلي وه. خو بس څه ویلی نه شو، الله دې مونږ ټولو ته د نیکې هدایت وکړي. ولې جوړ کړی زه صرف او صرف د دې خلاف یم چې دې لی بلکل هو به هو لوک چې دی هغې د سیګرټ ورکړی دی. د سیګرټ د لوک مقصد څه دی د دې؟ نو زه که دا ویډیو زما دغه دا کم دا چا چې دا څیز جوړ کړی دی دا ګوري
نو دا بالکل تا ناجایزه کړې ده او زمونږ د ماشومانانو سره چې ده دا مخامخ زیاتېده کوي. او حکومت ته زه یو ځل بیا دا خواست کوم چې لکه په دې څیزونو پابندي ولګوي او زه د بچو چې کوم والدین دي هغوی ته دا یو ریکویسټ کوم، یو درخواست کوم چې که داسې قسمه څیز تاسو خپل بچي سره وینئ نو د هغه نه یې لرې کوئ او هغه ته وایه چې دا څیز آینده وانخلي. ځکه که دا مونږ چېرته په ماشومانانو باندې بندیز ونه لګوو نو سبا له ډېر ماشومانان زمونږ داسې دي چې په مستقبل کې به سګرټیان وي. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. که ویډیو کې څه کمی کوتاهی شوې د هغې دپاره معذرت او د بلې ویډیو پورې ماله راکړئ اجازت. د الله په امان.